د افغانیو ارزښت لوړ شوی. یو ډالر شاوخوا 15 افغانۍ او زر افغانۍ تر 4.5 کالدارو بدلیږي. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان ملي بانک د معلوماتو له مخې په وروستي یوه کال کې افغانۍ په پرله پسې ډول خپل ارزښت ساتلی دی او دا مهال په نسبي ښه ځای کې ده. د دغې بانک لخوا د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ د مبادلې خپور شوي نرخ بیا وروستیو څو کلونو کې د پام وړ توپیر ښایي. د بانکي نرخونو له مخې یو ډالر په 15 افغانۍ بدلیږي، یو یورو په 4 افغانۍ بدلیږي. هندي روپۍ له افغانیو سره تقریبا په ورته نرخ او پاکستاني کالداره بیا په وروستیو 2 لسیزو کې د افغانیو پر وړاندې تر ټولو ډېرې ټیټې کچې ته لوېدلې ده. د اسعارو د تبادلې نرخ له مخې پرون پنجشنبه 108 افغانۍ 4.5 کالدارې بدلېدلې. میاشت وړاندې یو ډالر په 88 او 89 افغانیو کې بدلېده چې اوس یې پر وړاندې افغانۍ ان تر 10 روپیو جګه شوې ده. خو پوښتنه دا ده چې د افغانیو ارزښت ولې په ښه کېدو دی. د افغانستان مرکزي بانک ویان حسیب الله نوري بي بي سي ته د دې پوښتنې په ځواب کې څو دلایل په ګوته کړي. هغه وایي موږ په تېر یوه کال کې ښه توانېدلي یو چې د افغانۍ له ارزښته ساتنه وکړو. د افغانستان بانک توانېدلی چې د پولي بېلابېلو سیاستونو څخه په استفادې د افغانیو پر ثبات د خلکو باور وساتي. د په وینا دا مهال په ډېرو لرې پرتو سیمو کې چې پخوا په بشپړ ډول بهرنۍ پیسې کارېدې اوس افغانۍ مروجې دي او په وینا یې د سوداګریزو راکړې ورکړې پر مهال د افغانیو کارول له دغه ارزښت ساتلو سره ښه مرسته کړې ده. د افغانستان بانک له خلکو غوښتي چې د افغانۍ له ډېر استعمال سره یې ساتنې ته هم پام ډېر کړي. د افغان سرپام د سرتاسري ټولنې ویان حاجي عبدالرحمن زیرک بي بي سي ته وویل له څو اونیو راهیسې په تدریجي ډول په ځانګړي ډول افغانیو خپل ارزښت د ټولو بهرنیو اسعارو پر وړاندې ډېر لوړ کړ. د په وینا د پنجشنبې پر ورځ په پای کې یو ډالر په 15 افغانۍ بدلېدو چې د دې په ټکو دا له ډېرو کلونو وروسته ښه نرخ دی چې د افغانیو ارزښت ښکاره کوي. د معلوماتو له مخې شاوخوا 6 کاله پخوا هم د ډالرو پر وړاندې د افغانیو نرخ په ورته وضعیت کې وو، خو له هغې وروسته افغانیو خپل ارزښت په تدریجي ډول بایله تر دې چې 2 کاله وړاندې د جمهوري نظام له سقوط وروسته د ډالر پر وړاندې افغانۍ ان تر 120 افغانیو پورې بدلېدې. د افغانیو د ارزښت داسې مهال لوړ شوی چې افغانستان له ګڼو اقتصادي ستونزو سره هم تېرېږي او نړیوالو بندیزونو یې په راکړه ورکړه بد اغېز کړی دی. له دې ورخوا د طالبان نظام لا هم د مشروعیت له ګڼو ننګونو سره مخ دی او نړیوال ورسره هغسې رسمي اړیکې نه پالي چې کو وی ممکن افغانۍ ورسره لاثباتې او ښې شي او د افغانستان اقتصاد هم ورسره په پښو ودرېږي. دا و زموږ چمتو شوي ویډیو. کو تاسې په دې اړه کوم نظر لرئ نو په دې اړه سره خپل نظریات کمنټ کې شریک کړئ.